اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نن موږ په دې ویډیو کې به زده کړو چې څنګه موږ یو د فېسبوک ویډیو را ډاونلوډ کړو خپل کمپیوټر ته، یعنې خپل په کمپیوټر کې ثبته کړو. موږ په یوټیوب کې ویډیوګانې کتلې، یوه ویډیو مو خوښه شوه، که هغه دعا وه، د قرآن شریف آیات و، نو زه غواړم هسې همدغه خپل کمپیوټر کې ثبت کړم، هسې بل وخت یې غوږ ورته ونیسمه. نو موږ به دغه زده کړو چې څنګه دغه ویډیو را ډاونلوډ کړو. نو راځئ چې دا درس شروع کړو. نو که چیرې تاسې غواړئ د فېسبوک نه یو ویډیو را ډاونلوډ کړئ، یو مفته، لکه مثالا خپل کمپیوټر کې ثبته کړئ، نو تاسې دلته راسئ، په دغه ګوګل کې به ورته لیکئ فېسبوک ویډیو ډاونلوډر، د همدغه ویبسایټ دغه نوم ده. نو وګوره فېسبوک ویډیو ډاونلوډر، نو په دغه باندې به کلیک کړئ. نو په دغه باندې مو چې کلیک کوئ، اوس تاسو ته دغه ویبسایټ خلاصوي. نو داسې اوس تاسې خلاص کړئ، وګوره انټر فېسبوک ویډیو لینک. هره ویډیو چې تاسې خوښه شوې ده چې غواړئ په کمپیوټر کې ثبته کړئ، نو لکه مثال ما سره دا د قرآن شریف ویډیو ده. دغه زه غواړم خپل کمپیوټر ته یې را ډاونلوډ کړم. نو تاسې به دا پلی کړئ، پلی مو کړه چې په دغه ځای کې باید دغه د دې ویډیو لینک را کاپي کوئ. نو دا مو چې را کاپي کړه، تاسې به راسئ په دغه ځای کې به پیسټ کړئ. نو دلته مو چې پیسټ کړه، دلته به په ډاونلوډ باندې به کلیک کوئ. نو څنګه مو چې په ډاونلوډ باندې کلیک وګوره، نو ویډیو ټایټل، نو ویډیو ډسکرپشن، ډوریشن 2 منټه 2 دقیقې او 6 ثانیې. نو ویډیو ټایټل نه لري، ډسکرپشن نه لري، او 2 دقیقې او 6 ثانیې. تاسې کولی شئ په دې کې را ډاونلوډ کړئ او په ایچ ډي کوالټي کې. لکه مثلا زه غواړم ډاونلوډ ویډیو ان نورمال کوالټي، لکه عادي کوالټي. نو دا مې څنګه چې کلیک وکړو، ګوره په دغه ځای کې دغه ویډیو را ډاونلوډ شوله. نو دغه ویډیو چې تاسو را ډاونلوډ کړه، تاسې کولی شئ ډاونلوډ ته لاړ شئ په هغه ځای کې فایل، او کولی شئ دغه 3 ډاټس باندې کلیک کړئ، په دغه ځای کې ډاونلوډز. نو په دغه باندې مو چې کلیک کړئ، ګوره دغه ویډیو موږ اوس را ډاونلوډ کړه. نو څنګه چې تاسې اوس په دې باندې کلیک کړئ، دغه ویډیو اوس تاسو ته پلی کوي. نو تاسې اوس لږ ذره صبر وکړه، اوس تاسو ته خلاصوي. نو په دغه ځای کې ګوره دغه ویډیو موږ را ډاونلوډ کړه، موږ ته په دغه ځای کې پلی هم کړه. زه کولی شم تر اخره پورې دلته راسو 2 دقیقې 6 ثانیې په هغه ځای کې ویل ټایټل ګوره نه لري. ډېره مننه، دا و د نن ورځې درس.